د عرفې د ورځې روژه نیول دي. د عرفې د ورځې روژه نیول ډېر اجر او ثواب لري، ډېر فضیلت لري. الله پکې ډېر خیرونه برکتونه ایښي دي. امام الانبیاء علیه السلام فرمایي چا چې یوه د عرفې روژه ونیوله، یوه د عرفې روژه د الله د رضا دپاره، د الله د خوشحاله کولو دپاره، یو کال مخکینی ګناهونه به ورته الله معاف کړي، یو کال آینده ګناهونه به ورته الله معاف کړي. ورونو په یوه روژه باندې الله زموږ یو کال ګناهونه مخکینی معاف کوي، یو کال وروستني معاف کوي. بیا د خپل ځان ته سوچ وکړه چې الله زه څومره ګناهګار یم، الله زه څومره خطاکار یم، الله زه څومره سیاکار یم. خدایه کومه ګناه ده چې ما نه ده کړې، خدایه کومه خطا ده چې ما نه ده کړې. خدایه ما د ځان سره ظلم کړی دی، ما په بل مسلمان باندې ظلم کړی دی، الله ما غیبت کړی دی، الله ما دروغ ویلی دي، الله ما پردی حق لاندې کړی دی، الله ما موس قضا کړی دی، الله ما د قرآن تلاوت نه دی کړی، الله ما ذکر و اذکار نه دی کړی. خدا الله څومره مهربانه دی، د الله څومره رحیم دی، د الله څومره کریم دی. الله به یوه روژه زما دپاره ونیسه، یوه روژه د عرفې د ورځ یوه روژه ونیسه، یو کال مخکینی ګناهونه دې معاف دي، یو کال را روان ګناهونه دې معاف کوي الله. بیا دا دومره د فضیلت والا ورځ ده. په دقې ورځ باندې الله په ملایکو د هغې په مخ کې دا خبره فخریه کوي زما بندګانو ته وګوره څومره په عاجزۍ راته میدان عرفات کې ولاړ دي. په دې ورځ باندې شیطان انتهایی ذلیله دی. الله د جهنم نه بې شماره بندګان ازادوي، بې شماره بندګان ازادوي. راځئ چې موږ دغه یو ورځ روژه ونیسو، څه پته لګي الله زموږ په دغه لیست کې نوم راولي چې الله موږ د جهنم نه آزاد کړي، الله موږ د هغه ګناهګارانو د ځای نه آزاد کړي، الله موږ او تاسو له جنت راکړي. یوه روژه باندې زموږ بدن نه کمزوری کېږي، یوه روژه باندې زموږ هېڅ هم نه کېږي، یو سحر نه تر ماښامه خوراک نه کول دي. الله وایي ګناه در بخم، خطا در بخم، بنده